د هیواد په شمال زون کې د ډبرو سکرو د اتحادیې د همغږۍ مسؤل د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د ډبرو سکرو نړیوال بازار غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي که چېرته د ډبرو سکرو نړیوال بازارونه نورې لارې د ډبرو سکرو نړیوال بازارونو نورې لارې هم وموندل شي، ترڅنګ به یې هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. موږ همدغه تقاضا د مشرانو نه لرو چې موږ ته د بدیل د بازار پیدا کړي. د افغانستان د کلیې بازار یو بازار اوس دی چې پاکستان دی، موږ ته د بدیل د بازار پیدا کړي، که یو بازار یې، که دوه یې، که درې شي. نو موږ بیا دا ویلی شو که درې بازاره بدیل موږ ته پیدا شي، نو موږ دغه کم وطنوال چې ځي خارج ته کار په حساب، نو دو ته ټول زمینه د کار مساعد کیږي چې افغانستان کې کار وکړي. همدارنګه د دې اتحادیې مسؤل د دې اتحادیې له تاسیس څخه موخه د ډبرو سکرو د سوداګرو او کارګرو ټولنیزې ستونزې هوارول ښایي، او زیاته یې کړه چې یو کال کې په دې توانېدلي چې څه باندې د کارګرو او سوداګرو 80 ستونزې حل کړي. دا اتحادیه د 1402 کال تاسیس شوی دی. تر اوسه موږ توانېدلي یاستو چې 80 مسلې چې د تجارانو په منځ کې کومه ستونزې مشکلات وو، دغه موږ دلته حل کړی دی، راجع شوی نه دی دولت ته. دا لاسته راوړنه موږ لرو چې دغه مشکلاتونه د خلکو د تجارانو په منځ کې شوی دی، دا مو حل کړی دی. د یادونې وړ ده چې شمال کې د ډبرو سکرو د کاروباریانو په خبره شاوخوا 250,000 تنه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دغو کانونو کې په کار بوخت دي.